السلام علیکم او ستړي مشه. زه وکیل خان یم د امریکا میریلند ریاست اناپولیس نومې سیمه ده او په لاره روان یم. خو دا لاره مې کته باران ورېده او باران ورېده نه ورېږي. بس د سړک هم راله خوند راکړو. نو مې د تاسو سره هم یو څو خبرې وکړم. موبلین خو مې په لاسو کې نیولی دی which is not good. خو خیر د علاقه کلیواله علاقه د سپیډ لیمټ کم دی. نو بس زه روان یم او تاسو هم د دې لارې نه خوند واخلئ، انجوی کړئ. زه خو دلته راغلی یم دې کوم ځای ته چې روان یم نو د غرمې روټۍ له راغلی یم، چا انوایټ کړی یم که نه. موږ خو دا خبره دعوتونو پسې نن سبا ګرځو. اوزګار یو که نه، اوزګار سړی خو چې کوم دی نو بس په کلي علاقه کې ګرځي او غم خادی کوي. نو بس نن زه غم خادی په چکر کې راوتی یم او دې خوا ګیر چاپېره پټي دي، چا اسپې ساتلي دي، چا څه کړي دي. او کوم ځای ته چې زه ور روان یم نو هغه ځای بالکل لکه د اوبو غاړه ده. تاسو به اوس ووینئ دا اوس ګوره دا بارنز دي، تاسو ته به دا ښکاري که نه. دلته شیشه ته صفا کومه پټی دی، دا کور د پټي کلي کور دی. دلته خوا کیره ګیر چاپېره خلکو اسپې ساتلي دي، غواګانې ساتلي دي، ګډې بیزې ساتلي دي. او دا خبره کیدای شي زه چې ځم نو ملګري راته وایي چې غوا مې بچی راوړی یو وارګه هم ځان سره ووسم. ما ورته دا وارګه خو د غوا د بچي حق دی، خو هغه ما ته ویل نه ستا پکې هم حق، تا هم حق دی، ته هم وړوکی غونته یې که نه. ما ته یې ویل لکه مطلب دا دی کمزور یې که نه. دې وخت کې تقریبا 11:30 بجې شوي دي د سهار یې که نه. نو وریځ دا باران دی، څو ورځې باران نو شوی نو دا پسرلیم شروع شوی دی که نه. مطلب دا دی ونې بوټي دي لګیا دي، پاڼې کوي، څانګې کوي او ګلونه کوي. نو که تاسو ښکارئ ملک بالکل شین پروت دی. د سړک ته وګورئ، کلیواله علاقه دا کلی دی. موږ چې کلي ته لاړ شو شاته راپسې چې کوم دی چې ګاډی م روان کړي دوړې الوزي، مخکې چاته پته نه لګي دا ګاډی روان دی که ټریکټر روان دی که هلیکاپټر روان دی. ګاډی هم مخې ته را روان دی، اوس ورته غوږ کېدی دغلته داسې به شو که نه. خلک به راته ګوري وي چې لکه داسې کیسه روانه ده. پټي والا راته مو کتل، دې خوا دې کور ته وګورئ. زه به دا کیمره داسې راته وکړم تاسو ته به ښکاري وینئ. دې پکې چې کوم دی نو دا ووډ سایډ فارم دی، ووډ سایډ فارم په نوم باندې د دې فارم دی. هلکه کارغه مې مولیده، دې هم چې ته روان یو نو موږ ډوډۍ روان یو. دلته هم پته ولګېده چې وکیل خان راغلی دی، راځه د سره لړ شو. او دلته موږ اوس په دې سرکل کې هم ترې ویږو، فرنډشپ سرکل دی، فرنډشپ روډ باندې روان یو. د دې روډ نوم چې کوم دی نه فرنډشپ روډ دی. راشه که ته ودېږي کور ته وګورئ که نه، شیزونه یې ایښي دي، ښه مزېدار سامانونه یې ایښي دي. څوک مې ونه ویني چې موږ له ویډیوګانې جوړ. دا ګوره چوک دی که نه، چوک کې چې کوم دی نو سرکل جوړ کړی دی. د دې طرف هم ګاډي را روان دي، تاسو ته به ښکاري وینئ. راته وشي ما ته وایي چې ته به لږ ییړ به کولاوې. دا چوک دی، نو چوک کې ګوره نه پکې اسپایش دی نه پکې بل څه شته او خلک پکې ښه په طریقه باندې په دغه باندې روان دي. هسې ورته دا پکې ګوره ادیره ده، قبرستان چې ورته وایي دا د ادیره ده، تاسو ته به ښکاري. او ګیر چاپېره اوس مونږ لږه داسې علاقې ته راننوتو چېرته چې کورونه زیات دي او پکې د انټیک دوکانونه هم دي. دا پکې انټیک دوکان دی، ایټن نه دا خو رسټورانټ دی، هغه انټیک دوکان خوا پاتې شو. نو زه چې کله هلته اوبو خواله ورورسم دا انټیک والا دا دي، دې ځای کې دي، سوري فرنډشپ انټیک. دې ته خو دې کې ټول کباړ خرڅېږي او کباړ باندې به ویډیو جوړوم. دلته چې کومې خلکو سره جامې سیوا شي، پیزارونه سیوا شي، فرنیچر سیوا شي، هغه غورځي. بیا مونږ تاسو په کلي وطن کې په کې بي بازار کې اخلو که نه. کې بي بازار مطلب دا کباړي بازار کې یادوم کې کباړي دا روز هیون نارت بیچ. مونږ نارت بیچ طرف ته روان یو. زه فکر کوم ماته سوره لار پاتې را 3 میله لار پاتې. خو که خیال وکړې ګوره نو د پاتې کېدو ځای دی خو هېڅ به بېڅه هېڅوک هم نه روزي، پوه شوې. هېڅ به بېڅه هېڅوک هم نه روزي. هر سړی چې کوم دی نو په خپل کور کې دی او یا چې کوم دی چا کار دی نو بس لکه زما په شانتې په ګاډي کې روان دی. که څوک ښادۍ له روان دي او که څوک واده له روان دي او که څوک غم له روان دي، کار څنګه دي، او که څوک پارټۍ له روان دي، هغه ټول روان دي دغه شانتې. او ډېر دا دې ته وګوره، دې ځای ته وګوره، دا خو څه شی دی 123 سمثینګ. او دې خوا پکې دا نوی کور هم جوړ شوی دی. که خیال کوئ دې که سړک ته سړک نری دی. زه خیال کوم خو یو خبره بیا کوم، زما په دې کار کې تجربه ده، دا ویډیو جوړولو کې دا زما کار دی، زما پروفیشن دا دی، پوه شوې. نو هسې نه چې یو هلک یا یو جینۍ یو ځوان یا یو تنکي هلک یا یو تنکي جینۍ یا یو سړی یا یو ښځه هغه ولګي او داسې په لاره رواني کلي وطن کې. خو چې ګوره په ګاډی چلی نو کله به دله خر مخې له روځي، کله به خرګاډی راشي، کله به چینچي راشي. نو غوره دا شیزونه بالکل چې کوم دی نو دا خطرو ډک دي او احتیاط ډېر زیات ضروري دی. نو څوک خپل ژوند په خطر کې وانه چوي. زه دا ډسکلیمر خامخا چلوم. دا هر څه چې کوم دی نو هسې نه چې څوک وایي چې وکیل خان دا کار کوي نو وای ناټ لیټ می ډو اټ. دې ځای ته پکې وګوره سم شینکې دی، سړي پې سترګې خوږېږي. نو بس روان یو له خیره سره. ما ته وایي چې 2.6 مایل کې به ته ورته هم شې، دې خوا به ورته ویږو که نه ګه سړک ته. نو 2.5 میله کې یا دی
او د لارې ته غوږ کړی دی ونو ته وګورئ د څانګو ته وګورئ داسې په کلي علاقه کې خو چې کوم داسې په خشکو کې چې روانې که نه یارېږي بچاره ته ونه نی راغورځولو راټینګ مې نه کړي چې ګاډی رانه وانخلي پیسې رانه وانخلي خدای مکه بې عزته مې نه کړي که نه نو بس ډېرې کیسې دي خو دا وګوره دلته کې چې کوم دی نو سینک بے ویو پکې بیل راغی او دلته څو ورځې ډېره زیاته ګرمي وچلېده نور به راوتې واسې چې کوم دی نو چکونه به یې لګوله او پولن ډېر زیات و شینکې را دوړېده دا ګاډي هر یو شی به شین پروت و دته او تا به وایي چې دا څنګه چل دی الرجۍ سیزن هم دی نو بس بار به وتې نه شو خلک او نن پکې باران وشو بس رحمتونه راورېږي نو له خیره سره چې کوم دی هغه پولن لمم چې کوم دی زور کینی دا ونو دا پاڼې به هم لږې نورې شنې شي او شیزونه به تله شنې شوي دي بلکې تاسو ورته وګورئ څنګه څه خوند شته او که نشته ګیر چاپېره چې کوم کورونه دي زیاتره چې کوم دی زمیندار دي پټي دي او دا خلک دلته د زمانو راسې پاتې کېږي او مالداره خلک دی داسې نه لکه مونږ تاسو په شانتې چې کوم دی نه لکه زما په شانتې تاسو خو خیر مالداره یې خو زه پکې تشپاڼه یم تشپاڼه پېژنې چې څه وزرهي نه که نه نو هسې نه چې دا تشپاڼې په ځینې علاقه کې چې کوم دی نو هغه وګورئ دغه هم راوتلی تیترو خړتمې و وایلډ خړتمې دا که کلي وطن کې راوتې اوسه پورې به چاویشتې و چې کوم دی نو کېدای شي تنور کې سور کړی مو ځان له یا په غوړو کې سور کړی مونږ تاسو خو په غوړو کې سور کړی خورو که نه نو تنور کې نه دغه کوو چې غوړ ته وبهیږي خو انیوې دې کور ته وګورئ د دیوال د پاسه چت د پاسه د غر د پاسه شاته راپسې یو ګاډی را روان دی او بس شپېلې په شپېلې کړی دی راپسې مطلب دا دی نو هلکه لږ خو صبر وکړه هغه څه د بجلۍ ګاډی کارغه مو لیدو نو بس را روان دی خو زه الله د خیر وکړي سپیډ لیمټ کم شو 30 مایل پر اور نو زه خو چې کوم ځای ته را رسېدم هلته را ورسېدم المس دا د ستاسو غوږ کې دی دا وینئ ها نو بس دا متخیل دی د اوبو غاړې له رالو له خیره سره دا وګوره مخامخ اوبه دي او دې خوا چې کوم دی نو خو ان آف خو ته وګوره بیچ دی ورسره خوا کې مطلب سینډ دی کرسۍ پرتې دي له خیره سره تاسو ته بار څه ښکاري او زه به خپلو ملګرو ورځم خو اول تاسو له یو چکر در کوم ورګه دلته کې ګرځوم هم چې خوند واخلې دې ځای نه باران ورېږي نه ودرېږي سلانجه ده او وي جانان مونږ کلي کې شپه ده خو که نه نو بس دلته راغلي یو مونږ هم دغه خبره چې ای کوم ځای کې دې ځای کې به راتاو شم خوا هغه کښتۍ دي ټولې ولاړې دي او دې خوا راووتو که نه ګاډي نه تاسو دپاره مې دومره ریکارډینګ هم وکړو الله خیر وکړي دا پکې څه شی دی نه خویږو سپیا که نه شو چې ته باران نه ورېږي داسې بد حل دی ای لوند شوم یا ټوله یخ هم دی یخني مې وشوه ما دغه م اچولی دی هاف سلیو شرټ مې اچولی دی دا پکې پارټي هال دی مونږ به اوس څو شېبو کې داسې ځایونه رابند کړو او دلته کې به ګڼ کسان راځي که خیري ګریل هم لګېدلی دی او زه ملګرو له هم ورځم خو ما چې تاسو ته دا علاقه در وښایم او زوم ان هم کړم که نه او زوم آوټ هم کړم نو بس مزې کوئ او سیګل هم الوزي رالوزي وینې خیال هم دی ورته مرغۍ ته بس داسې به ورشو او بس دا خبره دا کسان هم راللو ګاډی رانه هم غلطو درولې زه پارکینګ ته ګاډی هم بوځم دغه خوا کښتۍ ټولې ولاړې دي دا پکې مختلف ځایونه دي باغونه دي خلک چې کوم دی نو یخ مې وشو زه به کوټ راوالم جیکټ به واچوم او زه تاسو بس مزې کوئ چرچې کوئ هغه هم په خپلو پیسو باندې او په خپلو خرچو باندې د لوی الله په